السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېر وخت بعد بیا یوه لنډه ویډیو ستاسو سره شریکوم. دلته په سکرمنټو کې یوه برخه ده، دا د دل پاسو روډ دی. دا یو چې زه ورته ولاړ یم مخامخ، اوس به تاسو ته وښیم. دا دل پاسو روډ دی او دغه مخامخ چې دی دا یو چې دی دا هم د ایل کمینو روډ دی، ایل کمینو سړک دی. دا ماته ډېر جالبه معلوم شو چې ډېر جالبه ساختمان لري. کله کله سړی په داسې حالاتو کې او زه به لږ واړوم داسې به کومه اورینټیشن لاکډ روټیټ اوکې دا سیده راغلی دی. وګورئ چې دلته هغلته مخامخ دلته چې معلومیږي بل سړک د اخوا راغلی دی، داسې پکې ورګډ شوی دی. دا سړک دلته راغلی دی او دلته د پیاده رو هم دلته نشته چې داسې مخامخ تېر شو پیاده رو یې. د دې پیاده رو بیا داسې باید لاړ شي یو ځلې چې د دې واړه ځای څخه باید تېر شي او بیا وروسته د هغه ځای څخه بیا تصمیم ونیسي چې دې خواته ځي که هغه سړک ته اوړي. دا پیاده رو تقریبا دا یو چې دی 3 واره باید په دې باندې تېر شي. لومړی ځل کې د دې سړک څخه، بیا دوم ځل د هغه سړک څخه، درېیم ځل د هغه بل سړک څخه اخواته. یعنې دغلته چې تېرېږو موږ په دغه منطقه کې چې تېرېږي باید 3 ځله تېر شي. دغه جالبوالی دی چې کله کله سړی پکې وارخطا کېږي، لاره ځینې سړي څه ورکه شي چې په کومه باندې راځي او همدغه رقم مخامخ چې ګوري دغې خوا موټران چې راځي هم همدا رقم دی چې د هغې خوا څخه چې دا د ایل کمینو سړک دی، داسې دغه ځای څخه چې موټران راځي سیده راځي، اما هغه خوا څخه دا دل پاسو سړک دی. په دې باندې وینئ چې هم سیده تللی شي هم بیا دلته راګرځي. دا دغه رقم چاره یعنې کله کله سړی نابلده وي، په ډرایوینګ کې نابلده وي، د سړي څخه کله کله لار ورکوي. د دې خوا څخه لږ لمر هم دی. زه کوشش کوم چې هغه خواته ورتېر شمه چې تر څو تاسو ته دا ښه د نږدې څخه وښیم. اشاره سره ده نو پیاده کولی شي چې ورسئ هغه خواته، ځکه چې دلته موټران درېږي. اګر چې پر دې لار چې زه راتېر شولم دلته اشاره نه لري، دا راسته خوا ده. د ځګي کې داسې چې راسي موټران سیده تېرېدلی شي. دلته باید ودرېږي اول. دا خط دی، دا ډېر مهم دی. دا خط تاسو په یاد وي، دا خط چې دی دا په ترافیکي اشارو کې دا خط ډېر مهم دی. د دې دوه خطو په منځ کې دغه فاصله چې ده دا فاصله د پیاده رو ده. هغه څخه چې موټر راځي دغلته باید ودرېږي. لومړی په دې ځای کې ودرېږي چې تر څو وپوهېږي چې دلته پیاده رو نشته، ځکه دلته اشاره مخصوصه نه لري. بیا پس له هغه څخه چې پیاده رو نه و بیا دې خواته رستې خواته تېرېدلی شي، اما چپې خواته بیا چپې خواته اجازه نشته چې تېر شي. دا یو دغه دی. وینه د دې ځای څخه د دې سړک څخه هلته ضرورت نه لري چې ولاړ شي. د دې سړک څخه سیده همداسې راځي تېرېږي، په دې ځای باندې اوړي. د مخامخ ته بیا نور سړک دی، هغه ته اشارې دا اوس وګورئ، دا موټر دا دی راغی دغسې تېرېږي. دلته څوک نشته. اگر چې باید درېدلی وای و دی ونه درېدی چون څوک نه و ویې کتله، خو قانونا باید ودرېږي. په قانوني لحاظ باندې یو شی دی دلته په ډرایوینګ کې چې کوئ داسې دی چې قانونا باید ودرېږي، که څوک وي که نه وي. یو ځلې باید ودرېږي بیا وروسته حرکت وکړي. اما ډېر خلک دې ټکي ته پام نه کوي، بس سیده تېرېږي. اوس دغه باندې هم موږ کولی شو چې تېر شو، ځکه چې هغه موټران هغه خواته ځي، مخامخ دې خواته موټر نه راځي. نو موږ کولی شو چې هغه خواته ولاړ شو، په دې اشاره کې ورتېر شو. ګوره دګر چې د هغه خوا څخه موټران راغله، اما وغږېد دا یو موټر سیده په موږ باندې راځي. دا اشاره دغه ده. دلته هم وګورئ چې دا اشاره ده چې دلته ورکړې ده. دې معنا دا ده چې بېرته راګرځېدلی نه شي. یعنې په دې دومره غټه چاره باندې هم د بېرته راګرځېدلو امکانات نه لري. یا به رستې خواته ځي دې خواته، یا به مخامخ ځي. د بېرته راګرځېدلو امکانات نشته. سربېره په دې چارهیي ده، اما دا چارهیي د همدې غټوالي سره بیا هم اجازه نه لري چې د چپې خواته راتېر شي. دې خواته هم دا چې وینئ تاسې دا پیاده رو سړکونه دې معلومېږي.
دغه موټران ورته ولاړ موټر ولاړ دی نور هم چې راسي موټران ودرېږي دلته درېږي دا سپین خط ډېر مهم دی په دې سپین خط نږدې باید ودرېږي هغه د یو خط بل اخواته دی چې هغه لومړی خط دی یا لومړی خط هم ګرځي دوی څه ته پښو لاندې کړی دی باید اخواته ودرېږي خیر دا سرحد دی چې ورته دلته باید ودرېږي توقف وکړي موټر تر څو چې پیاده رو تېر سي پیاده رو چې اخواته واوښتی بیا کولی سي چې موټران ولاړ سي دا ډېر مهم خطونه دي دا خط وګورئ دا سپین خط چې دی دا نقي نه دي ورته ورکړي دا خطونه ډېر مهم دي دا همیشه په یاد وساتئ د ډرایوینګ په وخت کې دا خطونه چې دي د ډرایوینګ په وخت کې دا خطونه ډېر مهم دي دا دوه مشخص د پیاده رو دپاره دي چې پیاده رو په دې کې تېرېږي او دغه یو خط چې دی دا یو چې تاسو وینئ دا لومړی خط دا خط چې په دې ته مخامخ دلته باید موټر ودرېږي دا ګوره اوس دی هلته درېږي مخامخ باید دې خط ته ودرېږي بیا پس له هغه څخه حرکت کوي دوی تلوار نه لري چې باید په مخه باندې ولاړ سي چون اخوا د مخامخ اشاره شنه وه موږ نسو تېرېدلی اوس اشاره سره سوله اوس موږ کولی شو چې دې خوا ته تېر سو معمولا دلته په ترافیکي دغو باندې یوه علامه وي که ته غواړې چې هغه غاړې ته تېر سي لومړی باید دا علامه ووایې چې تا ته اجازه درته درکړي دا چې ووایې هلته ګروپ لګېږي سیګنال درکوي درته چې اوس تېرېدلی سي ځکه چې دا همیشه په چرایي باندې تېرېدل هغه دې وګورئ تاسو اوس ګورئ چې موږ اوس په دې پیاده رو کې تېرېدلی سو دا اوس دا اشاره ده دا پیاده رو ده تاسو وینئ دا اشاره درته وایي 15 ثانیې لا نورې پاتې دي نه اشاره وه ګورئ دا د موټران اوس راځي هماغه اول خط چې دی وګورئ د اول خط شاته درېږي دا دوه خطونه چې وه دا د پیاده رو خطونه دي هغه درېیم خط چې دی هغه خط مهم دی هغه د دې دپاره لیمیټ دی باید دغه خط شاته ودرېږي چې اشاره شنه سوله بیا وروسته حرکت کوي هغه خط څخه چې موټران ځي هغه سیده تېرېږي ګورئ هغه چون اخواته مخامخ بل هغه نه لري پیاده رو نه لري هغه خوا د دې سره کمال په همدې کې دی تاسو مې ویل چې دا یو خوا پیاده رو لري یو بله خوا پیاده رو نه لري یعنې موږ کولی شو چې هغه په دې یو پیاده رو ستاسو باندې ټول چې موږ درې پیاده رو باید راغلي داسې راغلو دا یو سړک باندې راغلو هغه بل هغه ته پیاده رو بل درېیم پیاده رو اما هغې خوا ته باید موږ نور هغه خوا ته ولاړ شو بیا پیاده رو پیدا کړو د هغه دپاره دلته پیاده رو نه لرو یو پیاده رو شته چې پر هغه ما هلته باید درته ښوولی وای هغلته باید تاسو دغه رقم دا یوه بټنه ده لکه دا غوندې پر هغه مخامخ اوله پایه نه دومه پایه هلته ایل کمینو لوحه چې معلومیږي هغلته تاسو دغسې یوه بټنه وینئ هغه بټنه چې کښېکاږئ هغه تاسو ته هغه لار درته خلاصوي دغسې هغه لار خلاصوي چې تاسو د هغې خوا باندې داسې تېرېدلی سئ هغلته د پیاده رو ته هغلته یو پیاده رو دی هغه پیاده رو ته وینئ دا پر هغه اوږده لاره باید تېر سئ دا هم د پیاده رو دپاره مهمه ده دا چرایي چې زده یې کوي وپوهېږئ او هم د موټر والاو دپاره چون په ډرایوینګ کې دواړه مهم دي چې هم پیاده رو باید لاره زده کړي چې زه څنګه تېر سمه او هم یې باید موټران خو ما باید زده کړي ځکه چې موټران خو 100 په 100 کې مسؤول دی که غلطي یې وکړله او پیاده رو که مسؤول هم وي که دې ووهئ که دې خوږ سو نو خوږېږي خو تکلیف خو ویني جنجال ورته جوړ کړي نو لازمه ده چې هم یې پیاده خلک زده کړي چې څنګه د سړکه څخه تېر سي او هم یې ډرایور په نظر کې ونیسي چې د پیاده رو پر کومه لار باندې تېرېږي او پر کومه خوا اجازه لري قانونا داسې دی چې موټر دغه اما دلته زیات اختیار ورسوی دی پیاده رو ته کله چې پیاده سړک ته داخلیږي نو بیا ډرایور که حق هم وي مجبور دی چې ودرېږي ځکه چې د ټکر خطر دی احتمال دی او د خوږېدو خطر دی نو هغه په نظر کې نه اخلي دا بینه د کوچنی فري سړک دی
یو پیاده رو لري دلته اشاره نور نه لري دا کولی شي چې په خپل تنظیم کې تیر شي اخوا ته وګورئ نږدې دلته پیاده رو نشته په دې خوا کې باید مخ ته تیر شي هغه بل اشاره کې چې وګورئ هلته پیاده رو لري په دې ځای کې نږدې پیاده رو نه لري هغه دغه مخامخ د هغې خوا څخه پیاده رو لري هغه سړک تیریږي په اخوا باندې پیاده رو دی د یوه لنډه ویډیو ستاسو ته خدمت کې مې تقدیم کړله هیلهمند یم چې تاسو په دغه غټو چارایانو کې ورخطا نه سئ دا شیان په نظر کې ونیسئ دا چاره یې وګورئ تاسو غټه ده سړکونه یې هم ډېر دي او کږه چاره ده هغه خالصه څلور لارې نه ده دا نوم یې چارهیي دی اما دا بیخي چارهیي نه ده یو رقم جوړه ده چې هاخوا ته وګورئ بیا کږه تللې ده داسې هغه خوا موټران راغلي دي دا یو څه تغییر لري نو دا ویډیو په دې خاطر جوړ کړی چې کله کله تاسو د داسې حالت سره مخامخ کیږئ چې هغه څه چې تاسو ویلي دي په کتاب کې هغه مکمله چارهیي نه وي اما دلته خطونه مهم دي تاسو خطونه او اصول باید زده کړئ کوم خطونه باندې باید ودرېږئ پیاده رو ته څه وخت باید ډاډ ورته ورکړئ که پیاده رو یاست څنګه باید تیر شئ دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسئ هیلهمند یم چې تاسو ته ګټوره تمامه شوې دا د اوس وګورئ دا یو موټر چې دی ویني دوه درې موټر ولاړ دي دا یو موټر خپل خط تیر کړی دی د پیاده رو په سر ولاړ دی او د بل موټر چې دی اصلي په ځای باندې ولاړ دی نو هغه موټر یو څه غلطي کړې ده دا بل موټر چې دی دا اصلي دغه موټر چې دی دا مستقیم دغه موټر نږدې دا ښه ولاړ دی په هر صورت تاسو ته ښه ژوند غواړم او محافظت ژوند درته غواړم هیلهمند یم چې ارامه اوسئ د ټولو خطرونو څخه خدای وساته اللهم مل څه خدای په امان